جنرال خوشحال سادات د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني څخه ګیله وکړه. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس د سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د پخواني پوځ نامتو جنرال خوشحال سادات د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني څخه ګیله کړې ده. هغه که څه هم اشرف غني په خپله نه دی ملامته کړی، مګر له ځینو ستونزو یې پرده پورته کړه. نوموړي ویلی دی چې ډېر حساس وخت کې له خپلې دندې لرې شو، په مهم وخت کې به یا له دندې لرې شو او یا به هم د دندې ځای بدل شو چې ده به هر ځل د ده پلان په نیمایي کې پرېښوده. دی وایي 4-5 ځله مې هڅه وکړه چې ولسمشر غني سره وګورم، مګر چا پرې نه ښودم. د ده په خبر اشرف غني په خپل شاوخوا داسې کسان راټول کړي وو چې هغه سره لیدل یې ګران کار و او له بده مرغه غني دې ته نه و متوجه. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو معلوماتو لپاره در سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.